السلام علیکم دوستانو، تاسو یو ځل بیا هم ښه راغلاست وایم. هیله ده چې تاسې ټول به روغ او جوړې او ژوند به مو هم په خیر روان وي. موږ هم الحمدلله ټول روغ جوړ یو. لکه څنګه مې چې مخکې هم ولاګ کې ویلي وو چې زما د ورور واده دی، نو هماغه کې مصروف وم، نو همدې وجې نه مې دا څو ورځې ویډیوګانې هم نه وې اچولې. او بل دا چې مېلمانه مې هم لرل، نو اوس الحمدلله واده په خیر تیر شو. نو اوس به تاسو سره ویډیوګانې شریکې کوم. نو په دې ویډیو کې به تاسو وګورئ چې ما څنګه خپل ورور ته نکریزي یوړلې، چې دا رواج هم زموږ افغانستان کې شته چې خویندې او نږدې خپلوان زوم ته نکریزي وړي. نو په همدا وجه یو هفته مخکې له واده نه ما خپل ورور ته نکریزي یوړل او دا ورځ مو کورنۍ سره په خوند تیر کړ. او د نکریزو تر څنګ ما لږ خواږه هم جوړ کړل او ځان سره مې یوړل. په خوږو کې مې یو دانه د بسکوف خواږه هم جوړ کړل او هغې دپاره مې اول ورته کریم جوړ کړ. د کریم جوړولو دپاره مې یو غټه کاسه کې پیروی، مسکپون کریم او میده بوره واچول او برقي مکسر سره مې مکس کړ چې لږ ټینګ شي. ورپسې بیا بسکوف کریم هم پکې واچول او دوباره مې مکس کړ چې یو ښایسته کریم جوړ شي. دې خوږو کریم باید نه ډېر نرم وي او نه ډېر کلک، دغسې چې ګورې داسې شي نو ډېر خوندور راسي. کریم چې جوړ شو دا مې یو څنګ ته کېښودلو او د بسکوف ګلچې مې یوه غټ او 4 کنجه لوښی کې قطار کېښودل. د دې په سر مې بیا کریم نه هم واچولو او نیم مې وساتلو بل قطار دپاره. کریم مې چې د کلچو په سر هوار کړ، بیا مې دوباره د کلچو یو قطار پرې جوړ کړ او بیا مې د باقي کریم هم پرې واچولو او سم مې پرې هوار کړ. ورپسې بیا همدې بسکوف کریم نه لږ په یو پلاستیک کې واچولو او ګرم اوبو کې مې کېښودلو چې ویلې شي. او بیا مې د کریم په سر کرښې جوړې کړلې. البته دا کرښې عموماً معنا سیده نه جوړېږي او باید همیشه کږې وږې شي، ولې ډېر پروا نه کوي ځکه چې بیا یو ټکي سره خطونه پرې جوړېږي نو بیا دومره ډېر نه ښکارېږي. دوستانو آیا تاسو نه هم کرښې سیده نه راځي که زه یوازې همداسې یم؟ نو بیا مې ورپسې یو ډکي سره پرې ډیزاین جوړ کړ چې دا ډیزاین واقعا ډېر ښایسته ښکاري. ورپسې مې بیا همدې کلچو نه یو څو دانې په یو پلاستیک کې واچولې او میده مې کړلې. دا مې بیا د دې لوښي په څنګونو کې واچول چې دې سره بیا د دې لوښي ښایست لا ډېر شو او اوس سم منظم ښایسته ښکارېده. دا چې بیا تیار شو دا مې یخچال کې کېښودلو چې کلچې نرمې شي او د کریم خوند واخلي. دې نه بعد مې بیا ځلوبۍ اخیستې وې، دا مې هم په دې لوښي کې کېښوستلې. دا چې دا ټول مې په یو ورځ باندې اماده کړ او ډېر وخت راسره نه و، نو ځکه مې ځلوبۍ کور کې نه بلکې بازار نه تیار اخیستې وې. دا مې په دې لوښي کې چې کېښودل، بیا مې دا یو څنګ ته کېښودلې. ورپسې مې بیا د کیک یو لوښی هم اماده کړ. دا چې ورور ته مې نکریزې وړلې، نو نکریزې خو باید جوړې شي. نو همدې دپاره مې د نکریزو پوډر په یو کاسه کې واچول، په سر مې ورته لږ اوبه هم واچول او سره ګډ مې کړ چې د نکریزو یو برابر کنسستنسي جوړ شي چې نه ډېر نرم وي او نه ډېر ټینګ. نکریزې چې اماده شوې نو بیا مې یو بل پاک لوښي کې واچول. د نکریز دپاره مې دا کوم لوښی چې تیار کړی و دې کې مې کېښودل. شمعې مې بیا دلته کېنښودلې، هلته مې چې لاړو هلته مې بیا پرې کېښودلې ځکه چې موټر کې بیا هسې هم ګډوډېدې. بیا نو زه هم لاړم چې ځان تیاره کړم او جامې بدلې کړم. زما جامې تاسې دلته لیدلی شئ چې کوم جامې مې اخیستې او نور څه مې ورسره واغوستل او څنګه تیاري مې وکړه. دوستانو د ورونو ودونه هم یو غټ ارمان وي چې انسان ورته هر څه ډېر په مینه او په اخلاص او خوند جوړوي. او که څنګه دوستانو همداسې دی که نه؟ آیا تاسو راسره هم نظره یئ که نه؟ او بل دا چې دوستانو آیا تاسو هم د خپل د ورونو ودونه تیر کړي دي که نه او کله ورته په انتظار یئ؟ نو ما هم هر څه ډېر په مینه ورته کول او ډېر ورته خوشحاله هم وم.
بیا نو زه هم آماده شوم، ماشومان مې هم آماده شول، د لوښو نه پلاستیک هم راتاو کړو او لاړو. ځان سره مې د ماما لورګانې او عمه مې هم بوتلې، ځکه چې څومره نفر ډېر شي نو لا خوندور راځي او همدومره ډېر ساعت تېرېږي. نو په دې ورځ زما موټر هم نو مستري سره و، نو پلارجان مې ځان په ازار کور راپسې راغی او هلته یې بوتلو. هلته چې لاړو نو ښه ساعت مو تېر شه. مورجانې ته مې ویلي هم و چې ځان په عذاب نه کړي او ډوډۍ تیار نه کړي، ځکه چې د واده سر دی نو خپله ډېر کارونه لري، ولې بیا هم یو خوندور بریاني پخه کړې وم. ډوډۍ نه مخکې او ډوډۍ نه بعد مو ښه ساعتونه تېر کړل، اتڼونه مو هم وکړل، بیا مو نکریزي راوړلې، ورور مو هم راوسته چې نکریزي ورته ووهو. ولې دا چې واده ته ورځې لږې پاتې وې او کار نه یې هم رخصتي نه وه اخیستې او اجازه نه وه ورته چې نکریزي په لاس ورته کېږدو. نو نکریزي مو ورته لاس باندې نه بلکې په دې شنه پاڼې باندې وهلې، ځکه چې بیا د واده په ورځ ورته بیا صحیح نکریزي وهو. دا چې اوس هم وهو بیا نو ګډوډېږي. بیا ټولو په خپل نوبت سره نکریزي ووهلې. مشر ورور مې لږ ځورولو هم چې لاس باندې نکریزي ورته وهي، ولې ده نه پرېښودلو. نو واقعا د نکریزو په بهانه ډېر مو ساعت تېر شو. ودونه په همدې خپلو خپلوانو سره ښایسته ښکاري او همدا واړه واړه رسمونه او رواجونه د اصلي واده ورځ نه لا ډېر خوندور وي، ځکه چې ډېر سټرس نه وي او هر یو خپل په طبع لګیا وي. واده کې رسمونه او رواجونه هم ډېر وي چې باید په خپل وخت باندې هر څه وشي، نو ځکه هم سټرس یې ډېر وي. نو موږ هم واقعا په همدا ورځ خپل کورنۍ سره ډېر ساعت تېر شو. نو همدې سره د ولاګ هم پای ته ورسېدو. هیله ده چې خوښ شوی مو وي. د واده ولاګ ته هم سترګې په لاره اوسئ، انشاءالله هغه به هم ډېر زر تاسو سره شریک کړم. نو په خپل ځان ډېر خیال وساتئ، ښه وخت ولرئ. الله په امان.